جی قدرمنو ملګرو ډېر ښکلی غزل تاسو واورېده د میر نواز او ورک ته سوال لیدل شه د دې نه علاوه نازي اقبال ولې د اواز ښکلا هم ډېره زیاته ورکړې وه او یقینا چې موږ ټولو ملګرو به ډېر زیات خوند اخیستی زموږ چې کوم مسافرونه دي هغې هم ډېره مهرباني نازي اقبال او اوس تاسو کور ته لاړ شئ دیسي چرګ به پوښ شوي کورنۍ نو زه چې هغه م وخورئ ډېره مهرباني ستاسو ډېره مهرباني زما یقین دی چې ملګري به هم ډېر زیات خوشحالي ځکه چې په لوی اختر کې خوراکونه یې ګرځېدل را ګرځېدلي پکې او بیا چې داسې موسیقي او داسې غزلې شي زما په خیال چې ستاسو د اختر خوشحالۍ به هم یو په دوه شوي قدرمنو ملګرو زمونږ د هرې سیمې بحث خو مونږ وکړو خو د نوخار سره خواته د امیر غلام صادق چې کوم دی نو هغه اوس خو خدای بخلی دی خو هغې د فلم دپاره او د دې نه علاوه نور داسې شاعري هغې کړې ده داسې سندرې هغه لیکلي دي لکه زه په بره زما کونترې د دې نه علاوه نادانې مه په عشق کې چې مین زړه صبرومه ډېر د هغې کنټریبیوشن دی قدرمنو ملګرو هغې باندې خو ځان له پوره باس کېږي خو دا وخت د ګلریز تبسم زما سره ناستې دي په خپله باندې هم لږه شاعري کوي داسې لږه کوې که ډېره کوې لږه او چې بیا داسې خلک مخې ته ناست نو بیا خو بلکل هېڅ نشته صحیح دی جي خو دا زما خوش قسمتي ده چې لږ غونته کې به پکې مونږ هم خپل خیالات اظهار وکړو لږ غونته کې اختر خو دې تېر کړه که نه بلکل ښه زبردست شکر بلکې روان دې تېرېږي او قرباني دې وکړه بلکل چاړه دې په خپله راښکلې وه که نه نو چاړه خو په خپله خامخا راکاږي چې روزانه یې په ځان راکاږو نو په څاروي خو دونه ګرانه نه صحیح ده جي صحیح ده دا خبره مو قیمتي وکړه جي ښه دا راته ووایه چې امیر غلام صادق خدای بخیر د هغې کلام تاسو ډېر مخکې ویلی دی په مختلفو دغه کې نن څنګه محسوسوئ په دې محفل کې د اختر ورځ د هغه نشته تاسو د هغې کلام وایئ څه احساسات دي ستاسو نو خبره خو اول داسې ده چې زه معافي غواړم اول خو د ټولو نه مخکې څومره دې وخت کې چې دا پروګرام خلک ګوري جی بالکل نو زما د طرف نه زما د ټولو ملګرو د طرف نه ټولو ته د دې لوی اختر خوشحالي مبارک شي او بل خبره داسې ده چې محفل د موسیقۍ وي نو بیا د موسیقۍ په محفل کې چې زړه سره تاسو څه وایي موسیقي خپل یو داسې خوند دی خپل یو داسې تاثر دی چې کم یې وایي نو هغه له هم خوند ورکوي چې کم یې اوري هغې له هم خوند ورکوي داسې دی جي او چې بیا داسې د خوشحالۍ وخت او خوشحالۍ ټایم وي داسې دی جي بالکل موږ کوشش دا دی چې ګران کتونکي چې کوم دی هغې هر لحاظ سره خوشحاله شي بالکل د موسیقۍ خبره مو وکړه نو تړون نظرګل استاذ کړی دی او یو باچا ووایي هغه وایي چېرې موسیقي اورېدو ته اړه شوی وي چېرې موسیقاران راولئ چې ما ته موسیقي وغږوئ نو یو زمیندار پکې راغی هغه جغ راغستی و نو هغه د هغه باجي والا سره خواته ناست هغه باسي هغه جغ باندې ګوتې متې والي بس هغه باچا وي چېرې ما ته ځان له ساز وغږوئ نو چې کله د جغ هغه والا هغه نمبر راغی نو هغه ته ویل ته دا وغږوه هغه وایي جي دا هسې نه غږېږي دا شامل باجه دی دا به د دې باجې سره یو ځای غږوو جي نو نظرګل استاد ته وایم چې خپل ملګري وګوري چې څوک پکې پوره دي که نه ښه نو غوږ بږدو ګلریز تبسم زموږ مشر ته چې کوم د سټیج بادشاه هم دی نو هغې ته به غوږدو چې هغې مونږ ته څه وایي دا وخت په سټیج باندې خو ناستې تاسو خو په کار چې ولاړه وي نو بس تا خو ګزاره به کوو خیر هر مطلب چې سټیج یو عام سټیج وي جی بالکل چې هغه مطلب دا کمرشل سټیج وي نو دا خو زموږ چونکې د ټي وي او بالکل پروګرام د نو دې کلو غونته کې مطلب دا چې هغه شی نشي جوړېدی بهر خلک خو به دا تمې کوي زمانه که نه خو مطلب د بهرحال کوشش وکړو او په ناسته پسې لاسونه ماسونه غوږ راخوږي بس تم د چانه د وفا کړم زبس تم د چانه د وفا کړم و چې په خپل د هر چا سره جفا کړم نو د هر ښکلي نو د هر ښکلي مخ کې ستا مخ راته ښکاري بس په دې وجه ستا مینه په هر چا کړم د
دن نظر میں د فراق په جړا جاړي نز بس چاته په ډک خل خندا کړم نو خلق وای وخلق وای وخلق وای نو خلق وای خلق سوی نو خلق وای ما خامه کې سوال قبلېږي وته خیرې راته کوه زه به دعا کړم نو تبسم تاته مینه ټوکې ښکاري و دغه ټوکې به یو ورځ درته رښتیا کړم ډېرې خبرې مې په زړه وې خو مه هېڅونوې تا راته هر سهار څه وې خو مه هېڅونوې هو ډېرې خبرې مې په زړه وې خو مه هېڅونوې ډېرې خبرې مې په زړه وې خو مه هېڅونوې هر سهار سوي خو مه هېڅونوې هو ډېرې خبرې مې په زړه وې خو مه هېڅونوې رقیب سره خوله ورکړه په غیبت کې زما تا چې رقیب سره خوله ورکړه په غیبت کې زما تا چې رقیب سره خوله ورکړه په غیبت کې زما ما اورېدل چې تاسو سوې خو مه هېڅونوې ما اورېدل چې تاسو سوې خو مه هېڅونوې تا راته هر سهار سوې خو مه هېڅونوې ډېرې خبرې مې په زړه وې خو مه هېڅونوې ډېرې خبرې مې په زړه وې خو مه هېڅونوې چاړ راخ کله مالا په مرې د مینې چې د چاړ راخ کله مالا په مرې د مینې چې د چاړ راخ کله مالا په مرې د مینې خو مې کتل چې هغه ته وې خو مه هېڅونوې خو مې کتل چې هغه ته وې خو مه هېڅونوې تا راته هر سهار سوې خو مه هېڅونوې ډېرې خبرې مې په زړه وې خو مه هېڅونوې چغو چغو زرا توای چنن وایا
चुगो चुगो जरा तवाई चिन्नो आया पचुगो चुगो जरा तवाई चिन्नो आया पचुगो चुगो तदे नमक के चित सोए हमारे सोनवे तदे नमक के चित सोए हमारे सोनवे तारा तहर तहर सोए हमारे सोनवे हो तेरे खबरे में पसरे हमारे सोनवे तेरे खबरे में पसरे हमारे सोनवे